واشنگټن پوسټ وایي د تیر نظام یو تکنوکار د مرستو جلبولو لپاره د طالبانو کلیدي شخص دی. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. واشنگټن پوسټ تازه راپور د تیر نظام یو تکنوکار د مرستو جلبولو لپاره طالبانو کلیدي شخص دی. د امریکا چاپ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غڼه کې ویلي چې د افغانستان مرستو ته ډېره اړتیا ده، خو د تیر حکومت یو تکنوکرات د مهال د مرستو جلبولو په هدف طالبانو د هڅې کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 40 کلن نذیر کبیري یادونه شوې چې د یو فول برایټ بورس په مرسته 20 کاله مخکې د امریکا په کنټاکي ایالت کې په اقتصاد کې ماسټري وکړه. بیا هم مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې د انتقاد تفکر او عمومي مشارکت ته لار پرانیستله. نذیر کبیري په څه باندې 11 لسیزه کې د لرې کړای شوي ولسمشر محمد اشرف غني په حکومت یو لوړپوړی مالي چارواکی و. د واشنګټن پوسټ په لیکنه کې د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیري امر یعنی د مالي وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتېد. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیري ګڼو دوستانو چې تحصیل کړی او په حکومت کې شامل و همدا کار وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د کبیري امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزارۍ وکړې چې دی هم لاړ شي، خو کبیري دا کار ونه کړ او پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي. واشنګټن پوسټ لیکي تېره چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالي وزارت کې پر یو میز سره راغونډ شوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیري هم ناست و.